درنو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله سي جوړ بوي. نن ورځ د ژور خفګان یا ډیپریشن په اړه خبرې کوو. ژور خفګان یا ډیپریشن یو له ځورونکو او خطرناکو ناروغیو څخه ده چې د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې خصوصا هغه هیوادونه چې بېوزله دي ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي. له اضطراب سره د دې ناروغۍ توپیر دا دی چې په اضطراب کې یو کس راتلونکي ته اندېښنه کوي او په ډیپریشن کې یو انسان له تیرو پیښو څخه ځورېږي. دغه ناروغي د انسان په ورځنیو کارونو او فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته کوي او ان د ځانوژنې تر کچې هم رسولی شي. د نورو اروايي ناروغیو په څیر خفګان هم یو شمېر نښې لري. که چیرې په ځان یا نورو کې دغه نښې وګورو نو موږ باید پوه شو چې د ژور خفګان په ناروغۍ باندې اخته شوي یو. البته یوه یادونه باید وکړو چې کله کله په نورو حالاتونو کې انسان روغ وي یو شمېر نښې د ژور خفګان هم لري، خو دلته یوه یادونه دا کوو که چیرې دغه نښې نښانې له 2 اونیو څخه زیاتې شوې پرله پسې شوې نو موږ باید پوه شو چې موږ په ژور خفګان یا ډیپریشن باندې اخته شوي یو. نو اوس راځو هغو نښو نښانو ته چې د ژور خفګان باندې اخته یو کس یې لري. لومړی په اشتها کې بدلون ده. که چیرې اشتها مو له حده زیاته شوه او زیات خوراک کاوه تاسو په ډیپریشن اخته یې، او یا که بیخي اشتها مو بیخي کمه شوه بیا هم تاسو په ډیپریشن اخته یې، یعنی د خوراک بیخي زیاتوالی او بیخي کموالی. په وزن کې بدلون ده. که چیرته مو وزن زیات شو له اندازې او که چیرته مو له اندازې وزن کم شو دا بله نښه ده. په خوب کې هم بدلون ده، یا به له اندازې زیات خوب کوئ او یا به بیخي خوب درنسي او شپې به په ویښه تیروئ. همدا ډول مو په تمرکز کې هم ګډوډي رامنځته کیږي. کله چې یو کار ته اراده کوئ د تاسو فکر ګډوډ کیږي او څو دقیقې وروسته دا درڅخه هیر وي چې ما د کوم کار اراده کړې او څه مې کول. د ژور خفګان بله لویه نښه دا ده چې په وړه خبره هم تاسو ته ژړا درځي. که لږ څوک در سره ټوکه وکړي تاسو ګیلمن کیږئ، له خلکو خفه کیږئ. بله نښه یې دا ده پخوا مو چې له کومو کارونو څخه خوند اخیسته اوس له هغو کارونو څخه خوند نه اخلئ. خپل ځان نا امنه، تشویشي، ډارن او بې ذوقه احساسوئ. همدا ډول موسیقي، چکر، له دوستانو سره بنډارونه، ښه خواړو، استراحت او حتی له لمانځه څخه هم خوند نشئ اخیستلی. کله چې په وطاق یا د کار په ځای کې کیدای شي د دغو ځایونو نظم او نظافت مو هم ګډوډ وي. له دې څخه لویه او خطرناکه نښه د ځان وژنې نښه ده. شاید د ځان وژنې په اړه سوچونه وکړئ او خپل اوسنی ژوند له مرګ سره پرتله کړئ او دا فکر وکړئ چې له دې ژوند څخه مرګ ښه دی. د دې ترڅنګ شاید نورې نښې هم موجودې وي د دې ډول ناروغیو په ناروغانو کې چې هغه د ډیپریشن په لوړوالي او ټیټوالي پورې اړه لري. خو اوس راځو دې ته چې ژور خفګان یا ډیپریشن ولې رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي. لومړی خو ارثي لاملونه دي. ډاکټران په دې باور دي هغه کسان چې مور او پلار ژور خفګان یا ډیپریشن لري شاید اولادونه هم په ډیپریشن باندې اخته شي په ژور خفګان. دوهمه دا ده چې کورنۍ ستونزې دي. کورنۍ ستونزې او لانجې د ژور خفګان یو مهم او لوی لامل ده، خصوصا د پښتنو په ډول کورونو کې چې کورنۍ ډېرې زیاتې لویې وي، هر چاته خپل حق حقوق نه رسیږي. د میرمنو په برخه کې چې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي په دا ډول کورونو کې نو یو څوک په ژور خفګان زیات اخته کېدلی شي. ناڅاپي بدلونونه دي. ناڅاپي بدلونونه لکه یو ناڅاپه د دندې له لاسه ورکول دي، له داسې چاپېریال څخه بل چاپېریال ته کډه وړل په اصطلاح چې هغه ستاسو خوښ نه وي. په کورنۍ کې د یوه غړي مړینه ده. همدا ډول په کورنۍ کې د یو کس داسې ناروغي ده چې هغه ډیره شدیده ده او هیڅ د علاج وړ نه ده. همدا ډول شاید په ټولنه کې سیاسي بدلونونه هم تاسو په ډیپریشن باندې اخته کړي. د حقارت یا د منزوي کېدو خبره ده. ډیر خلک دا فکر کوي چې په ټولنه کې د هیچا نه خوښیږي، خلک یې په مقابل کې ولاړ دي او ځان ورته کم بریښي چې دا سړی هم په ډیپریشن باندې اخته کېدلی شي. د دې ترڅنګ نور لاملونه هم شته. دې ته ورته نور لاملونه هم شته چې یو څوک په ډیپریشن باندې اخته کولی شي، لکه د موټر ټکر یا نور یا پیښې چې په خلکو باندې تېرې سوي دي.
اوس راځو دې ته چې له ژور خفګان یا ډیپریشن څخه د خلاصون لارې کومه دي او څنګه کولی شو ځان عادي حالت ته راوګرځوو. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې لومړی باید په خپل ځان کې ژور خفګان وپیژنو او تشخیص یې کړو او دا یوه ناروغي وبولو، ځکه چې ډیر خلک په دې باندې نه پوهیږي چې ناروغ شوی دی. دوی له دې څخه هم ځوریږي چې په ما کې ولې داسې بدلون راغلی او زه ولې داسې سوی یم، یعنې په دې نه پوهیږي چې دا یوه ناروغي ده. دوهمه خبره دا ده کومې ستونزې چې په ژوند کې راځي ډېرې مه لویوئ، یعنې په هغه وخت کې حل او فصل کوئ، په عامه اصطلاح زړه ته یې مه اچوئ او په هر وخت کې بیا په هغه باندې سوچونه هم مه کوئ. درېیمه خبره دا ده هغه ستونزې چې ستاسو له واک او ستاسو کنټرول څخه وتلي وي په هغه باندې تمرکز مه کوئ، لکه د هوا حالات، زلزلې، سیاسي حالات او نور حالات چې دا زموږ او تاسې له کنټرول څخه وتلي دي او که هر څومره سوچ هم وکړو موږ او تاسې بیرته نشو کنټرولولی. بله خبره دا ده چې کومې مسلې چې له خلکو سره لرئ، له کورنۍ سره، له دوستانو سره، هغه حل کړئ، ځان ترې بېغمه کوئ. لکه ځینې خلک په کلونو کلونو لانجې ساتلي دي، هغه حل سوي نه دي، خلک له دې څخه هم د ډیپریشن ناروغي اخلي، لکه تا ویلي ما ویلي، ګیلې، شکایتونه، قرضونه، مالي حسابونه او نورې هغه چارې چې نیمګړې مو پرېښي دي هغه ټول حل و فصل کړئ. بله خبره دا ده چې ځان د منفي فکر انحصار څخه خلاص کړئ. پوه شئ چې د یو وخت لپاره ناروغ یم، دا ناروغي تیریږي، په ټولنه کې به د یو سالم انسان په توګه بیرته راځمه. همدا ډول د ځان منظموالي، نظافت ته توجه کول، له مطالعې سره ځان عادت کول، تفریح کول، عبادت کول، ځان بوخت ساتل، دا هغه څه دي چې له تاسو سره نه یوازې د ژور خفګان په لرې کولو کې مرسته کوي بلکې په عادي ژوند کې هم تاسو ته ګټه رسولی شي. بله مهمه خبره دا د هغه کسان چې روغ دي د ژور خفګان له ناروغانو سره غیر مسلکي یا غیر عادلانه چلند کوي او هغوی ته د بد اخلاقه په سترګه ګوري. حال دا چې یو ناروغ ناروغي لري، لکه څنګه چې نور ناروغي لري، ډیپریشن هم یوه ناروغي ده چې هغه ناروغ ته د ناروغ په سترګه باید وکتل شي. له ناروغ سره باید د ناروغ چلند وکړو، نه دا چې هغه ته د دې ناروغۍ له امله توهین وکړو، د هغه سره بې ځایه بحث او دلایل ووایو، د هغو په خبرو پورې ریشخند ووهو او داسې نور. په دې برخه کې باید له میرمنو، میندو او خویندو څخه باندې ډیر پام وساتل شي، ځکه چې ژور خفګان په میرمنو کې زیات لیدل کیږي. په اروايي لحاظ له دوی سره ډیره څوک مرسته هم نه کوي او ډیر نور فشارونه هم ګالي. خو که چیرته تاسو په خپله یا د کورنۍ کوم غړی په ژور خفګان باندې اخته او نشئ کولی چې ژور خفګان په خپله کنټرول کړئ، نو مسلکي ډاکټر یا ارواپوه ته مراجعه وکړئ. نو دا د ژور خفګان په اړه هغه خبرې چې له تاسو سره مو شریکې کړلې، یو یادونه باید بیا وکړو چې ژور خفګان له تیرو پیښو څخه رامنځته کیږي، هغه ناخوالې چې تاسې پخوا تجربه کړې دي، هغه پیښې چې په تاسو باندې تیرې شوي دي، له هغوی څخه ژور خفګان رامنځته کیږي چې هغه پیښې دي، حادثات دي، د خپلوانو مړینه ده، له دې څخه ژور خفګان منځته راځي. او بله خبره دا ده چې د ژور خفګان په اړه باید یو مسلکي ډاکټر ته مراجعه وکړو. هغه خلک چې په نورو کې ژور خفګان ویني باید له هغوی سره مرسته وکړي ترڅو د ژور خفګان له منځه لاړ شي. همدا ډول د حل لارې دا دي چې په سپورت وکړو، مطالعه وکړو، ځان منظم کړو، ژور خفګان له زړه نه وباسو، له خلکو سره ستونزې حل کړو، همدا ډول پیاده روي یا لوبې وکړو یا په لوبو کې شرکتونه وکړو، له خلکو سره بنډارونه وکړو. دا هغه څه دي چې د ژور خفګان مخه نیولی شي. خو بیا هم یادونه کوو که چیرته ژور خفګان ډیر شدید وو او کنټرول یې سخت وو، نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا و د زموږ د ژور خفګان په اړه لنډې خبرې چې له تاسو سره مو شریکې کړې، په دې هیله چې د تاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي او په راتلونکي کې له داسې ناروغانو سره مرسته وکړئ ترڅو بیرته روغتیا ترلاسه کړي. ډیره زیاته مننه.